سره له دې چې د صحي مسؤلینو له لوري د نظافت د اصولو پر مراعات ټینګار کیږي، خو د غاښونو د ځینې معاینهخانو لخوا پاکوالي او لازم روغتیایي اصولو ته پاملرنه نه کیږي، چې له امله یې د خلکو شکایتونه زیات شوي. د غزني د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د دوی څېړنې د عامې روغتیا د خوندي کولو او د ټاکل شوو صحي معیارونو د پلي کېدو په موخه ترسره کیږي، چې د دغه نظارت پر مهال د فعالیت جواز، د چاپیریال نظافت، طبي وسایل او تجهیزات د ضد عفوني کول او د مسلکي اصولو مراعات په دقیق ډول ارزول کیږي. دوی ټینګار کوي که له ټاکل شوو صحي معیارونو څخه سرغړونه ولیدل شي، نو تر ټاکلي وخت وروسته به د معاینهخانو فعالیتونه په موقتي یا دایمي ډول ودرول شي. نظارت و بازرسی امریت محترم کارکوونکي ښه ورته متوجه دي او دوامداره روزمره تا ډېری وختونه د شپې هم خصوصي سکتور څخه له معاینهخانو، له کلینیکونو، شفاخانو څخه نظارتونه کوي. په نتیجه کې هغه د هغوی نیمګړتیاوې ورته ښیي او سپارښتنې ورته کوي. انشاءالله الرحمن ډېری اشخاصو خصوصا ډاکټر صاحبانو چې په مسلکي برخه کې کار کوي، هغوی تعهد هم کړی دی چې په راتلونکي کې به دا ستونزې مشکلات انشاءالله رفع کوي. له بلې خوا په غزني کې ځینې د غاښونو ډاکټران د صحي اصولو او مسلکي معیارونو پر مراعات ټینګار کوي او وایي چې تل یې هڅه کړې روغتیایي خدمتونه د ټاکل شوو نورمونو له مخې وړاندې کړي. بیشترین دکتر صاحبایی که هستن در ولایت غزنی از لحاظ مسلکی و از لحاظ معیارات بخش دندان انشالله فعالیت درست دارن و تا حدی که ما در جریان هستیم تقریبا 5-6 ساله که ما در بخش طبابت دندان کار میکنیم، از خود ما و همچنین دکتر صاحبی که ما بهشون در تماس هستیم، بیشترین طبقه‌ای که مردم به اونا مراجعه میکنن راضی بود. خواهش ما اینمی است به تمام دکتر صاحبای دندان ولایت غزنی که همین شرایط سیپسی و آنتی سیپسی رو در نظر بگیرن و کلینیکای خود معیاری کنن تا بتانن یک مصدر خدمت واقعی برای مردم رنجیده ولایت غزنی شوند. د غزني یو شمېر اوسیدونکي د ځینو غاښونو د معاینهخانو له صحي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي او وایي نه یوازې دا چې له ناروغانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، بلکې د نظافت نه مراعات د ناروغانو روغتیا له جدي خطر سره مخ کوي. دوی له مسؤلو ادارو غواړي چې د معیاري صحي خدمتونو د تامین په موخه لا جدي او دوامداره اقدامات ترسره کړي. ما خپل غاښونه ایښي دي، هلته چې کوم سامان دوی لري د غاښو لپاره سي دې سامان باندې زه خبر وم، ځکه چې زه خپله ورته ناست وم، د درو نفرو کار یې په وکړو، اخري څلورم نفر زه سوم، د ما د غاښو کار یې هم په وکړو. صحیح ده. بیا کومې پنبه و شیان چې وه دا دلته پر دغه ورته پرتې وې دغسې یې غورځولې. صحیح ده. دا خو هم چټه لال و. صحیح ده. او بل ګراني یې تر کومه اندازې وه. صحیح ده. دا یو پوک یې ماته لګولی ده په 1500 افغانۍ. الله خواست از دولت همیه که اول که د حساب جواز باید کلی زیاد جواز داشته باشه، در مراعات سلسله ضروریه، باید وسایل خود با آب پاک ضد عفونی کنه، باید شوی داده شود که چون مریضی از این مریض در دیگه مریض انتقال نیافته. د غزني د عامې روغتیا مسؤلین زیاتوي چې دا څارنیز بهیر به په منظم ډول دوام ولري او له ښاریانو هم غواړي چې د هر ډول صحي سرغړونو د لیدو په صورت کې خپل شکایتونه د رسمي لارې له دې ادارې سره شریک کړي.